می‌نیم کوچه را که شاید ببینی که برادر ما کمال خلیل رسای محترم بند کرده بود. محقق میگفت چی میگفت او آمده بود همین حساب کارتسی اینجا منطقه را کارتسی میگه بسیار سیاسی ما مردم بازاب بودیم. از اینجا او وقتا تقریبا در زمان جمهوریت میتونستین از اونجا عبور و مرور کنین بیاین؟ وقتی که جمهوریت بود هر کوچه برادر بند بود. اون طرف که میبینین خانه کریم خیلی بود سرا کلان بروی مردم بند بود. فعلا به خیت آرامی است که به بخور بخو دیگه مشکل ایش نداره. و این ساحه بود که قبلا در اینجا اینا غصب شده بود. کار میکردی شما هم در اینجا اجازه نمیداد؟ نه اجازه نمیداد. هیچ کس اجازه نمیداد. 7-8 تا موتورای کروزین میامد که برادر مردم بند میکرد عقلا یکن به اسکول بالا را تیر شدن نمیماند که برادر 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه ما مردم همینجا بند می شدیم. د بخونکي او مهربان ذات په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. درنو لیدونکو نن زه د درېیمې ناحیې هغه سیمې ته راغلی یم چې په تېر کې ډېرې ستونزې او مشکلات پکې موجود وو. په کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د کارتسي سیمه ده او دلته د تېر دولت لوړپوړي چارواکي اوسېدل. شاید تاسو ته معلومه وي چې په ډېرو ځایونو کې هغه مشکلات چې د ښار په منځ کې موجود وو هغه له منځه تللي دي او زه چې چېرته ولاړ یم دا هم یو له همغو سیمو څخه دی. دلته په تېر کې د تېر دولت لوړپوړي چارواکي د هغې جملې څخه د کریم خلیلي کور دلته موجود وو او ډېری دغه سیمې ټولې په استنادي دیوالونو باندې پوښل شوې وي. شاید تاسې اوس هم په تصویر کې د دغه سیمو هغه پخوانی انځور یو څه ولیدلی شي. دلته موانع موجودې وي، استنادي دیوالونه موجود وو چې اوس هم ځینې برخې لا پاتې دي. تاسې کتلی شئ چې هغلته هم دغه د استنادي دیوالونو لپاره کومې اوسپنې چې لګول شوي کټارې لګول شوي هغه هم یو څه پاتې دي خو ډېری تر ډېره حده پورې لرې شوي. هغه وړاندې ساحه نو بیا ټوله په اسکوګانو او استنادي دیوالونو باندې پوښل شوې وه. له دې سړکونو څخه چاته د تګ راتګ لپاره اجازه نه ورکول کېده. دلته ډېری کورونه د کریم خلیلي په نوم باندې دلته نومول شوي وو او ثبت شوي وو او ځینې داسې کورونه هم موجود وو چې دوی په زوره له خلکو څخه اخیستي وو، حتی کرایه هم نه ورکول کېدله. خو له نیکه مرغه د امارت اسلامي په راتګ سره دغه ستونزې یو څه حل شوي دي او هغه کورونه چې له چا څخه اخیستل شوي هغوی ته بیرته سپارل شوي دي او امانت خپل صاحب ته سپارل شوی دی. اوس هم زه چې دلته کله راتللم نو دغه سیمه چې ما وکتله ډېره ارامه وه. د تېر په پرتله ډېر زیات توپیرونه موجود دي. زه کوښښ کوم چې د دې سیمې له خلکو سره د دې ځای په تړاو باندې د پخواني انځور په تړاو باندې همداشان اوسنی چې کوم انځور دی او کوم مشکلات چې حل شوي دي او کوم مشکلات چې لا هم پاتې دي په هغې باندې خبرې اترې وکړو. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین؟ شکر. خوب است؟ بخیر خواستین؟ میشه بشینیم چند دقیقه تیم؟ تشکر بخیر باشه. نامکتان بیاده؟ نام ما برهان‌الدین است، ولایت بغلان ولسوالی دانیخوری هستم. خب چقدر وقت میشه در این محل زندگی میکنید؟ ما در این محل مدت 5 سال میشه که زندگی میکنم. 5 سال؟ بله. از وقتی که امارت اسلامی حاکم شده یا آمده؟ بله که امارت اسلامی اینجا حاکم شده که است، اینجا خانه ما است و اینجا زندگی میکنم. بیشتر در جای دیگه زندگی میکردین یا ولایت؟ بیشتر ما کو فعلا قبلا در زندان بندی بودم، از زندان که آزاد شدم بعد پاکستان وقت فتوحات که آمد باز از اونجا که آمدیم فعلا مدت 5 سال میشه در کارتسی کابل اینجا زندگی میکنیم. پاکستان بندی بودین گفتم؟ در البته باگرام بندی بودیم بعد از وقت 5000 زندانی که آزاد شدیم بعد ما رفتیم ماشاءالله ماشاءالله. یعنی من
کنار یک مجاهد ششته؟ بله والا. خدا قربانی شما را قبول کنه. برادر عزیز، اگر برای ما بگوین که در این محل وضعیت فعلی چطور است و روزایی که شما آمدین در اینجا چی وضعیت بود؟ اینجا آدم راحت ششته میتونه است؟ منطقه چطور بود و فعلا چطور است؟ ما که روزای اول آمدیم به این سرک شورا کو قبلا در وقت جمهوریت کو کل سرک‌ها بند بود. اون طرف که می‌بینین خانه کریم خیری بود، سرک کلان بروی مردم بند بود. وقتی جمهوریت اسلامی که آمد کل سرک‌ها بروی مردم، بروی محل مردم کلی که آزاد شد. فعلا در مدت 5 سال میشه امن و امنیت است، آرامی است، هیچ کدام مشکلی نیست. بسیار خوب. از مردمی که زمانه قدیم نه مثلا یک از شما پیش آمدن در زندگی میکنن یا خانه داشتن، شاید کدی و نشست و برخاست شاید شما داشته باشین، شاید کدیشان گپ زده باشین در منطقه درباره این منطقه چی میگن، مثلا این راهها که بسته بود برای کسی اجازه رفت آمد داده میشد یا نه، یا فقط موانی بود یا یک چیز چکبن و جور کرده بود در اونجا خودشان استفاده میکرد؟ چطور بود؟ اونا که میگفتن که در طول 20 سال اونا که روی البته با خانه خودشان که میرفتن میوان خدا به خانه خودشان بردن نمیتونستن، چون که برشان جنجال پیش میشد. حتی اونجا در چک پاینا برای زنگ زده میشد که میوان اسوات نیست، ولی الحمدلله او گبان نیست. حالا فعلا کلی میتونه به خانه خود بره، موانیا برداشته شد، سنگای سمیتی کلی برداشته شده، همه چیز فعلا نرمال رفته است. بدون شک یک چیز که ما در شهر کابل زیاد متوجه میشیم، ازدحام زیاد شده، مردم زیاد شده، نفوس بسیار زیاد شده و شهروالی هم که کوشش میکنه هر جایی که یک سرک خرد باشه او را کلان کنه. اما مشکلات از سرک رفت و آمد اگه باشه، مشکل مردم داشته باشه او حل شود. این تو سرک‌ها که قبلا بسته بود حالا باز میشه، چقدر تفاوت می از نظر مثلا مردم که در منطقه زندگی میکنه مشکل جدی پیش میتونه به مشکلات خود راحت زندگی کنه یا نه؟ بله چرا نه. اولش کو این سرک شورا است که مدت 20 سال سرک شورا برای مردم هم بند بود. حالا این سرک شورا که به سرک تجارتی فعلا تبدیل شده است، حالا ببینید برای عام خاص فعلا این سرک واسط شده است. به می رقم سرک‌های فرعی که در کارتیسی هست، به می رقم به کلی سرک‌ها که است قبل ممانعه ماندگی با سنگ‌های سیمنتی ماندگی، حالا به کلی هم خاص فعلا بند شده است. حتی می‌بینید که این سرک‌ها این منطقه‌ها کلیش بند بود. حالا ما شاهد صحنه هستیم که متمره کلیش برای مردم واسط شده است. اینجا که از کلیش متمره می‌بینید پس پارک جور شده است، فعلا پارک‌های صنعتی جور شده است. الحمدلله مشکلات مردم بیخی حل شده است. یعنی هر ساحه‌ای که ما میریم مثلا در وسط شهر کابل که باشه باید یک ساحه سبز هم داشته باشه و این ساحه‌ای بود که قبلا در اینجا اینا غصب شدگی بود. این ساحه کلیش غصب شدگی بود. فعلا الحمدلله ولی فعلا تغییرات بسیار زیاد آمده. مردم زیر سایه میشینن، مثلا فعلا سرش کار شروع شده، یک تخم یک چیزی مثلا گل بکارن، یک چیز دیگه یک سرسبزی باشه بسیار بهتر است، چون آلودگی هوا هم بسیار زیاد شده. نه و یک باشه کارتیسی که وقت می‌بینی که یک جای بسیار درست و اساسی منطقه کابل است دیگه. فعلا الحمدلله هر نگاه فعلا مشکلات حل شده است. خدا کنه که دیگه مشکلات حل شه. فعلا هم که ما می آمدیم شما می جراحت ششته بودین، اونجا چند تا بیادر دیگه ما ششته بودن راحت دیگه تکیه زده زیر سایه دیگه. هوای کابل هم یکم کمک در این وقتا یکم خوب است، زیر سایه که باشه بیخی دیگه بهتر است، راحت دیگه میتونن هر جای برن بیاین راحت زندگی میکنن. از نگاه امنیت در شهر کابل در زمان جمهوریت ما میدیدیم، خود ما هم تجربه را داریم، رفت آمد از طرف شاک یکم که هوا تاریک میشد نمیشد. فعلا چطور است؟ والا الحمدلله که مثلا اگر شب بگردی روز بگردی، ما خود ما اگر اول شب تا ده یک باشه دو باشه دم سرگا میگردیم، شیریخ میخوریم، یسو برو قیدوسو اندی والا بگرد، هیچ کدام مشکل در این 5 سال ما تونس ندیدیم. الحمدلله به می رقم به کل افغانستان هم مشکل نیست، فعلا در امنیت و آمادگی است. و فعلا هم که اگر کدام مشکل پیش میآید مجاهدین با وقت رسیدگی میکنن. و الحمدلله فقط هر دقیقه مثلا چک پاینا هست، مجاهدین گزمیش هست، 24 ساعت در خدمت مردم است، لمبارایشان هست، کل مردم مثلا با امرای مجاهدین وصل هستن، به تماس هستن و مشکلی خاص نیست. و یک چیزی که در گپای شما ما متوجه شدم، یک چیز که درنلیدونکو یو ډیره مهمه خبره ده چې کچیرته زمونږ غورونه چې دلته دندې لري نظامیان دي، هغوی که زحمت باسي د امنیت په برخه کې یا د دې سیمې د نظم په برخه کې دوی زیار باسي، مونږ هم دا دنده لرو چې له دوی سره په هر وخت کې مرسته وکړو، ملاتړ وکړو، او هغه ستونزې چې رامنځته کېږي په وخت باندې دوی ته خبر وکړو، او مسؤلین هم په وخت باندې خبر تر څو پورې دغه ستونزو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. زه چې کله هم له قاري صاحب سره دلته کېناستلم نو په دغه موضوع باندې موږ سره بحث وکړ
چې دلته پخوانی انځور څنګه اوسنی اوس که چېرته وګورو ډېر زیات تفاوت موجود دی. له نیکه مرغه ډېری هیوادوال په راحته زړه باندې د ښار په هر ګوټ کې که شپه وي که ورځ وي حتی کولی شي چې خپل ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او یا کومه کار یې پیدا کړي په وخت باندې کولی شي چې هغه کار ترسره کړي. ډېره زیاته مننه. تشکر سلامت بخیر باشئ. تشکر درنو لیدونکو، تاسې د قاري صاحب خبرې واورېدلې او دا هم هماغه د درېیمې ناحیې سیمه ده چې دلته په تیر کې بنده وه. تاسې کتلی شئ دغه ساحه دغه سیمه دلته پخوا کانکریټي دیوالونه موجود وو. ټول اوس هم ځینې سیخان دلته موجود دي، لا هم شته دی، خو ډېری هغه موانع چې د شنو ساحو مخه یې نیولې وه هغه له منځه تللي دي. دلته اوس په راحته او ډاډه زړه باندې هر څوک کولی شي چې تګ راته وکړي، لاړ شي راشي د دې شنو ساحو څخه استفاده وکړي. دلته شاوخوا ونې موجود دي، دلته هغه ورونه چې دلته شاوخوا په دې سیمو کې اوسېږي دوی نو که چېرته په کور کې ناست او یا د رخصتۍ وخت یې کولی شي له خپلو ماشومانو سره راوځي دلته سیوري ته کښېني. همداشان دغه ونې چون د کابل هوا ډېره آلوده ده په دغه کې هم ګټه رسولی شي او زموږ هغه ورونه چې شاوخوا اوسېږي دوی نو کولی شي چې په یو داسې ښار کې ژوند وکړي چې هغه یو معیاري شکل ولري او په پلاني شکل باندې جوړ شوی. دغه ساحې پلاني وي خو د ځینې اشخاصو لخوا داسې رنګ او داسې څېره یې غوره کړې وه چې دلته ګرځېدل تګ راتګ ممکن نه و. درنو لیدونکو د همدې سیمې یو څو انځورونه ګورئ بېرته راګرځو. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. زه په همدې منطقه کې ولاړ یم له یو ورور سره. دی نو دلته دغه د کباړ کاروبار کوي. له ده سره به زه خبرې کوم د دې سیمې په تړاو باندې. سلام علیکم. سلام علیکم جانم جرس بخیر است. بخیر خواستی؟ بخیر باشی. زندگی بخیر میگذره؟ شکر دعای سرت برادر. قربان. کاروبار چطور است؟ شکر خوب است میگذره. مقصد یک گزاران میشه. چقدر وقت میشه در این محل هستی و این کار میکنی؟ ما تقریبا نگن 17 سال میشه نمی آینه کنه را جمع میکنم. 17 سال؟ وقت همی کرزایی که اول که ششته بود نمی وقت من نمی کار استفاده میکنم. چیزی میشه مشکلات خانه؟ مشکلات خانه مقصد رد میشه خوب است. مقصد یک چیزی میشه دیگه. یک چیز میشه. خود تو از خانه بازی وسایل کنه را میخری یا چه قسم است؟ نه ما وسایل کنه را در خانه میخریم. مثلا یگان دفتر را میخریم، یگان متر بلند منزله برادر زپا میشه دیم میخریم. مقصد ما هر جایی که برابر شد خریده میریم. فقط کارتان باشه یک جایی که کار پیدا شود دیگه میرین. هر جایی که کار پیدا شد ما خریده میریم. خب صحیح است. کما که بیا این طرف تر که کامرا صحیح بیا این طرف چندان خوب نیست. خب دمی کوچه ها گشت و گذار داری میری و میایی. 17 سالم شد، 18 سال تقریبا. خیلی وقت است نه؟ خیلی وقت است. اگه برای ما بگوین درباره این کوچه ها این منطقه را که میبینی در قبلا چی قسم بود و فعلا چی قسم است؟ تغییرات آمده یا نه؟ تغییرات وقت در قبلا برادر وقتی که جمهوریت بود هر کوچه برادر بند بود، مشکلش زیاد بود. منیم کوچه را که شاید ببینی که برادر مکمل خلیل رسای محترم بند کرده بود. ما مردم اینجا نمیمانده، ایش آماده نمیتونستیم. مثلا نمی کارتایسی اونجا برادر یک دانه دیگه ایش آماده بود، محقق میگفت چی میگفت او آماده بود. همین حساب کارتایسی اینجا منطقه را کارتایسی میگه. بسیار سیاسی ما مردم بازاب بودیم. حالا شکریش کدام مشکل نیست. این توی که کار میکردی شما هم دیگه اجازه نمیداد؟ نه اجازه نمیداد. هیچ کس اجازه نمیداد. ما مردم حق نداشتیم اینجا بیایم و برادر یک کار میکردیم. یعنی اینجا کلش بند بود. یعنی مکمل اسکوت ماندگی بود برادر. دو منزله و کوچه دیگه برادر. خب خصوصا همین گبر تو کوتا بگیریم یک کوچه چیزم
وکیل کوچه هم بود، یک کوچه را بند کرده بود. چی هستی وکیل پارلمان و رئیس پارلمان و برادر 3-4 کوچه را بند کرده بود. مقصد دیسی وقت جمهوریت از به مردم یک کمک و مشکل داشتیم، ولی فضل خدا هیچ کدام مشکل نیست. هر جای بری که برادر تیر شده میتونم، گپ شده میتونم. این خالق سنتر میگه نمیجه برادر یک 3-4 دانه چیز منزل داره. خالق سنتر خودش تجار بود، ولی هم پیل نه تجار است. اینمی کوچه ما مردم نمیماند، بند بود، نمیماند و با گاردهش نمیماند. ولی شکر هیچ کدام مشکل نیست برادر. همین گاردهش هم از دور سلام میده که برادر بر نکه برادر بپرمایید، هیچ کدام مشکل نیست. تو بیاد کنار ما چند قصه کنیم. خب این مردم که میگفتیم محقق کریم خلیلی بود خانهشان دیجا بود یا کدام قرارگاه داشت چی تو بود؟ اونش نمی با مقصد نمیجا برادر دو دانه مردم از رگی کلان بود. کوچه 6 سرور دانش بود. مردم آذربایجان نمیجا زندگی میکرد، نمی رابطه مردم آذربایجان نمیجا زندگی میکرد. مقصد خی کوچه بند بود دیگه. وقت آمدن برادر هم سرک دارالمان ما مردم میامدیم. خوب برادر همین ما مردم دور میداد که باش برادر این پلان آمد. یگان 7-8 دانه موترای کروزین میامد که برادر مردم بند میکرد. قلن یگان بیسکول بالا را تیر شدن نمیماند که برادر 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه ما مردم همینجا بند می شدیم. وقت جمهوریت شما که میگین که اینجا جای بند بود، اسکول بود و فلان راه بندی، این مردمی که این منطقه زندگی میکنن مردم عام یا چطور میکردن کتشو؟ و اولو اونجا نمیپا مقصد نمیجا یک خانه وقت هم همینجا برادر یک خانه دو خانه برادر زندگی میکردن همینجا کامل بند بود. یعنی میرا فکر کو تا ایتپایا را بند بود. یعنی می رو برای از شما میبینین همین ایتپایا است. همین بغل مکمل همینجا 3 کوچه بود اما ارشش هم بند بود. تا اوسن سرکه تا ایت ورقه این سرکه بند بود. این یا خوب برادر از چیز بود خالصاندر بود بند میکرد. خود دیگه نمیتونه مشکلات بود. خوب فعلا خو حل شده. شکر حالا فعلا به خیت آرامی است که به خیت بخور بخو دیگه مشکل هیچ نداره. با کسی غرض نداشتم تو را کسی چیز نمیگه دیگه خلاص استی کار به کار خودت رسیدی خلاص زندگی آرام. اما زندگی آرام کو برادر همینجا میتونم برادر همینجا چاش نمیجه که خوشم یک نفر پالی کراچی ما تیر شده نمیتونه. و وقت جمهوریت بود یک کمک برادر یک 50% خطر بود. مثلا یک دوز و یک چیزی گپ سخن ما مردم موظف میشدیم. حالا ان شاء الله هیچ کدام مشکل نیست. خدا کنه که دیگه همین مشکلات کم و تومی که داره این حل شود دیگه. ان شاء الله اورا 100% نه مردم برادر هم غرب کردن دعا میکنم. همین کارا به خیمت این رقم دولت ما شما هیچ وقت پیدا کردن نمیتونم. دولت آرام است. خب برادر مردم دیگه چی میخواد؟ مردم چی میخواد برادر؟ هر جایی که بره و هر جایی چیز بره آرام میره، آرام در خانه خواب میشه. خب برادر در زندگی محترش در بیرون استاد میشه، بیسکلش در بیرون استاد میشه. خود دیگه برادر دروازه‌اش واز است. خب دیگه چی مشکل میخواد؟ یعنی بارزوی همین تو یک امنیت بودیم ان شاء الله که آمد دیگه. آمد. اینو بعد از مردم خلص خودش میفهمه دیگه. دولت هم کبری کنه ورا الله میفهمه و خودش میفهمه. یعنی ما برادر مثل شخص خودم برادر یک کراچیان هستم. رقم دولت ما تقریبا سنم 41 است. 41 است. وقتی همین طالبایی که پیشم آمده بود امیرم فقط مقصد همینطور میفهمی که یک کمک وارد دو یاد میاد. چی حال بود، چی جنجال بود، چی جنجال را دیدیم. خب بعد از برادر در جمهوریت آمد. در جمهوریت چی برادر این بیچاره گپ سخن دوز انقلاب گپ سخن دیدیم. الان یک 5 سال میشه بر ما یک نفر نگفته که تو دایی کوچه نبیا دیگه کوچه دیگه برو. این 5 سال میشه. این وقتی که امارات اسلام آمده یک نفر نگفته که برادر تو دایی کوچه چرا چیغ میزنه، چرا دیگر چیغ میزنه، چرا صبح چیغ میزنه، یا چاش چرا چیغ میزنه که مردم خواه است. یعنی آرام است کاربار رسیدگی. در کاربار رسیدگی دارم. در شب روز مثلا ما این روزه ما ساعت 11 بجه شوم در کوچه میمانم. یک تا چوکیدار میگه که برادر یک کم ذره پاستر بیا. خب سر کارگرا میره. من یک ذره توته پوته جمع کردم میرم. ما ساعت همینجا 11 بجه تریبر شده میرم شو. یک نفر نمیگه که اینجا کوچه امنیت است اونجا برادر چیز است پرقه داره. انمی هم مجاهدین هم نمیگه که تو عقد نصف شو تو کجا میری. درنو دونکو تاسو د غرور خبره اوریدلې وخت هم
د شکرګزارۍ ځای دی او باید هر وخت موږ دغه ډول چې اوس کوم امنیت لرو شکر پرې وباسو. موږ د دې هیله درلودله چې دغه ستونزې چې په تېر کې مو درلودلې ترېنه خلاص شو او له نیکه مرغه دغه ده چې د دغه ورور له خولې تاسې واورېده چې دغه ستونزې حل شوي دي او په راحته زړه باندې په ډاډه زړه باندې کولی شي هر څوک خپل کاروبار ته رسیدوي. تشکر د کارهایتان برکت زنده باشی. بخیر باشی. خداحافظ دن. خداحافظ. بخیر باشی. درنو لیدونکو تاسې دغه ورور خبرې واورېدلې. ډېر تفاوتونه موجود دي، ستونزې مشکلات چې چا رامنځته کړي وو نه اوس خپله شته دی او نه هغه ستونزې مشکلات شته دی. د همدې سیمې یو څو انځورونه ګورو بېرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. زه په همدې ساحه کې ولاړ یم، په همدې سیمه کې ولاړ یم او د کارتسي ساحه ده. د دې سیمې یو اوسېدونکی له ما سره ولاړ دی. له دوی سره به زه د دې سیمې په تړاو باندې خبرې اترې کوم. السلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان منجور است؟ بخیری؟ تشکر. بخیر باشی. نامه کی تان نام رولاست. روح الله. روح الله جان چه وقت میشه در این محل زندگی میکنید؟ ما اینجا تقریبا از ریزگی اینجا کلان شدیم. ریزگی از خوردگی و بیخی اینجا کلان شدیم. این منطقه ماست. بسیار خوب. شاید با شما در اینجا کلان شده شاید معلومات بیشترم درباره این منطقه داشته باشین دیگه. این منطقه طور است که بیادر آرام و آرامی است دیگه، چیز مشکل نیست فعلا. فقط کارهای ساخت و ساز جریان داره فعلا. ما خود فعلا که جایی که استاد هستیم اینجا یک وقت حال معلوم میشه موانع بودی و موانع برداشته شده. کدام تغییرات آمده از درک همین موانعی که برداشته شده؟ کیا اینجا مانده بود؟ چه مشکلاتی بود؟ فعلا هم مشکلات حل شده یعنی؟ والا تا چه جای حل شده تا جای بیادر مردم احساس خطر میکنه یک ذره دیگه. کدام چی نیست. خوبی به خاطر همی ملت بود بیادر یک چیز تا و بالا. شما گفتین خطر، از چی نگاهی به نظرتان که مثلا مردم بیشتر میگه که مثلا ما امنیت احساس میکنیم، شما میگین که خطر است، از چی نگاه خطر شما میبینید؟ والا در یگان جا یگان دفعه مردم علوچ میکردن بیادر، یگان مردم در کاروبار نمیموندن دیگه. امی چیا پرابلم ها بود حل شده دیگه فعلا دیگه. در اینجا موانعی بود نه؟ فعلا هم که ما شما را میدیدیم از اونجا می آمدین. از اینجا او وقتا تقریبا در زمان جمهوریت میتونستین از اونجا عبور و مرور کنین بیاین؟ نه خال هر کس نمیتونه. خال کس میتونه که دان چی هر کس بر خاطر یک امنیت جور کرده بود، یک موانع جور کرده بود که به خاطر حفظ جان خود دیگه. حالا هر کس بر خاطر یک چیز جور کرده که بدرم امنیت به مردم خوبتر. یعنی شما میگی که موانعی که گذاشته شده بود مردمایی بودن که برای خودشان جور کرده بودن که امنیت احساس کنن یا کمک امن زندگی کنن؟ مشکلش برای مردم نبود؟ والا چطور مشکل نیست. خب با مردم باید مشکل جور میشد. یک آدم اگه اینجا خانهش بود بدر دور میخورد باید از اجازه میگرفت باز بدر یه خودش مشکلات از دیگه. خوب مشکلات روزمره زندگی مردم مول فعلا حل شده. حالا خوب است مردم راحت زندگی میکنه. اگه مشکل نداشته باشه بگوین برای ما که کیا بودن و چرا این مشکلات ایجاد کرده بودن و حالی که حل شده چقدر مردم خوش هستن؟ والا مردم خوش است. خب بازم یک ذره از خاطر همین مکتب باز که گپ سخن مردم میره و میه همین مشکلات یک ذره برایشان نارضایتیشان نشان میده به خاطر که بهتر یک آدم پیسه داره اولادش در مکتب شخصی میخونه که نه که نداره بهتر در داخل خانهش جنگ و دعواست. این تو مشکلات از فعلا در این منطقه ما. این مشکلات هم از به نظرت که از مشکلات اقتصادی است دیگه خانم دیگه مشکلات امنیتی خود دیگه نه موجود نیست. راحت میتونین رفت و آمد کنی از این منطقه؟ چیز مشکل نیست. میتونی بری بیایی هیچ کدام مشکل نیست. ما خوینم تو که خودم امنیت احساس میکنم شاید مردم دیگه هم امنیت احساس کنه.
بسیار خوب. اینجا که میبینیم ساحه سبز است و فعلا هم که جا باز شده، مردم دیگه میای باز وقتا چند تا بیادرای ما ششتن زیر ساحه سبز است، وسط شهر است. هر جایی که مثلا یک شهر جور میشه باید ساحه سبز داشته باشه. به نظرتان اینجا که اگر دیگه میاد کمک کار شوه سرش بهتر خواهد شد یا نه؟ برای مردم سهولت است؟ به مردم خود سهولت است، چطور نیست؟ به منطقه پاک شوه، جوش پاک شوه، سایه سبز داشته باشه، خیلی خوبتر است. خودت بهتر میفهمی که هر چقدر که منطقه سرسبز باشه آدم همقدر فکر آدم آرام میباشه، دیگه آرام میباشه، راحت احساس میکنه خود. تشکر، بخیر باشین بیادر. زنده باشی. چیز خدمت نیست. تشکر، بخیر باشین. درنو لیدونکو تاسو دغه ورور خبرې واوریدلې. د سیمه کې ځینې مشکلات او ستونزې موجودې ډېرې وي، لږې نه وي. که هغه د امنیتي لحاظ ووایو، که د ټولنیز لحاظ ووایو، د دې خلکو اوسېدل دلته او ژوند تېرول دلته ډېر له ستونزو او مشکلاتو له کړاوونو سره مخ. دا لارې کوڅې ټولې بندې وي. ډېری ورونه چې دلته اوسېږي اوس هم په هغه ډول چې حقیقت موجود هغه ډول نشي څرګندولی، ځکه اوس هم دوی د ویرې احساس کوي. دلته کوم ځای کې زه ولاړ یم، زما مخامخ تقریبا 10 کورونه په خلیل کریمي پورې تړاو درلودو. دا د همدو او له خلکو څخه اخیستي په مختلفو شکلونو باندې. لارې بندې وي. شنې سیمې چې دغه سیمې دي، دغه ساحه ده ډېره پراخه سیمه ده. دلته یو لوی کمربند موجود و. داسې یو داسې ځای جوړ شوی و چې د یو شخص شخصي ملکیت وي. کټارې موجودې وي، استنادي دیوالونه وو، همداشان اسکو 2 اسکوګانې سر په سر درېدلې وي چې د یو لوی دیوال څخه هم لوړې وي. څوک هم له دې ځای څخه تېرېدلی نه شو، چاته اجازه نه ورکول کېده. که د چا کور به په وړاندې سیمه کې و یا د کوڅې په هغه سر کې و، هغه نو اړ و چې عمومي سړک ته یې وارې ولاړ شي، بیا له هغې ځای څخه تېر شي او خپل کور ته راشي. که هر څومره هم د دوی له مشکلاتو سره مخ و، خو بیا هم دوی ته اجازه نه ورکول کېدله. دلته یو ډول امنیتي کمربند موجود و او اشخاصو د خپل ځان لپاره جوړ کړي تر څو پورې دوی په امن کې اوسېږي. امنیتي چارواکي چې کله هم په نظامی برخه کې فعالیت کوي یا هم د امنیت په برخه کې یا هم دولتي چارواکي، د هغوی دنده او مسؤلیت دی چې ولس ته خدمات وړاندې کړي او هغوی په امن کې ژوند وکړي او یو داسې فضا کې ژوند وکړي چې د ویرې احساس ونه لري. خو دلته لوړپوړو چارواکو خپل ځان په امن کې سات او کوښښ یې دا کوي چې د خپل ځان امنیت ونیسي. تیر له دې نه چې دوی وکولی شي د نورو امنیت ونیسي، دوی د خپل ځان په امنیت او د هغه په ټینګښت باندې بوخت. خو له نیکه مرغه دغه کوڅې، دغه ښار، دغه سیمه اوس ټوله پاکه شوې ده، د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره چمتو شوې ده. دلته په منځ کې د همدې شنې ساحې یوه ډېره لویه ویاله موجوده ده چې د همدې کورونو اوبه ورته راوځي او بیا له عمومي کانال سره یو ځای کېږي او بیا وروسته هغه سیندونو ته چې دا ورسره تړل شوي دا ویالې له هغوی سره یو ځای کېږي چې دغه ویالې هم په بشپړ ډول باندې وي. د دې کورونو دغه اوبه هم په منظم شکل باندې دغو ویالو ته نه راتللې، ځکه دا سیمې بندې وي. کله هم چې ویاله بندېدله نو چاته اجازه نه ورکول کېدله چې هغه ستونزه چې دلته رامنځته شوې هغه حل کړي. درنو لیدونکو، زموږ دغه خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.